السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو خدای دې وکړي ستاسې به ټول ښه او جوړ یاست. ملګرو د نن په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته د مسنجر درې هغه رازونه در وښیم چې تاسو به حیرانه کړي. هو ملګرو زیاتره ملګرو دغه پوښتنه هم کړې وله چې موږ څنګه کولی شو چې په مسنجر باندې آنلاین یو او موږ د خلکو ته نور معلومیږو چې آیا اوس موږ آنلاین یو او که نه یو. نو ملګرو تاسو هغه اکټیو سټیټس چې دغه به تاسو څنګه پټوئ او د هغه رقم دوه نور رازونه دي هغه به زه تاسو ته په دغه ویډیو کې درښیم. نو دغه ویډیو له موږ سره تر پایه وګورئ. زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. ملګرو تر ویډیو شروع کېدل مخکې چېرې تاسو ویډیو لایک کړې نه وي مهرباني سره وکړئ زموږ ویډیو لایک کړئ او دغه رقم یې له خپلو ملګرو سره شیر کړئ او د دغه رقم نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه په دغه چینل کې موږ ستاسو لپاره هر ورځ دغه رقم ښایسته ویډیوې اپلوډوو. ملګرو تر ټولو مخکې تاسو خپل مسنجر اکاونټ خلاص کړئ. کله چې هم تاسو خپل مسنجر اکاونټ خلاص کړئ د هغه رقم ملګرو تاسو په دغه پروفایل باندې به کلیک سره وکړئ. نو ملګرو کله چې تاسو په پروفایل باندې کلیک وکړئ دلته به ستاسو اکاونټ تاسو ته خلاص شي. ګوره ملګرو کوم اولنی اپشن چې د هغه تاسو ته ډارک موډ راړي. ګوره ملګرو دا اوس ډارک موډ اپشن چې د هغه اپ ته کله چې زه دا اون کړم د دې کوم موډ چې د هغه به بل رقم ته شي. نو ملګرو تاسو ولیدل ګوره اوس د دې کوم موډ څو هغه یې ډارک موډ ته واوښتی یعنې د مسنجر دا موډ کې هم تاسو چیز کولی شئ استعمالولی شئ. د هغه رقم که چیرې ملګرو تاسو دغه بیرته پټ کړئ یعنې آف یې کړئ هغه به بیرته دا رقم ته موډ باندې شي او د هغه رقم ګوره ملګرو اکټیو سټیټس ملګرو ګوره کوم اکټیو سټیټس چې د هغه آف ده اوس چې کله هم زه په مسنجر باندې آنلاین یم زه به خلکو ته نه معلومېږم چې آیا اوس دغه سلیم خان چې ده په مسنجر باندې آنلاین ده که نه ده. زه به آنلاین یم خو خلکو ته به نور معلومېږم. نو ملګرو که چیرې دغه ستاسو په موبایل کې اون وي دغه باید تاسو آف کړئ ځکه بیا به یو چا ته هم نور معلومېږي چې آیا دغه سړی اوس آنلاین ده او که نه ده. ملګرو دغه هم ډېر ښایسته او خوندوره دغه د اپشن ده باید هر یو په خپل موبایل کې وکړي. دغه رقم ملګرو که چیرې تاسو وګورئ کوم یوزر نیم چې ده دغه رقم تاسو په خپل موبایل کې یوزر نیم هم بدلولی شئ. نوټیفیکیشن اینډ سون ته چې ملګرو تاسو راسئ دلته نوټیفیکیشن اینډ سون ده د هغه رقم ملګرو تاسو ګوره نوټیفیکیشن کم اواز چې د هغه تاسو بندولی شئ او د هغه رقم ګوره کله چې دا بند کړئ میوټ پر 15 هور 1 هور 8 هور او د هغه رقم 24 هور د هغه رقم دا ټول تاسو بندولی شئ. که چیرې ملګرو ګوره تاسو غواړئ چې د خپل مسنجر کم هغه دغسې ده تاسو ته میسج راسي هغه تاسو ته یو میسج کوي یعنې یو سونډ وکړي. اوس که چیرې تاسو غواړئ چې هغه سونډ بدل کړئ نو نوټیفیکیشن سونډ ته به راسئ. کله چې هم تاسو نوټیفیکیشن سونډ ته راسئ ګوره مسنجر دا سونډ کوي او که چیرې تاسو بل یو په دروئ نو هغه تاسو دلته درولی شئ. نو ملګرو دا ټول تاسو هره کم د میسج سونډ چې د هغه تاسو بدلولی شئ. نو زه بیرته مسنجر والا په دروم او د هغه رقم یې اوکې کړئ. کله چې کال رنګینګ راسي پرې کال دغه رقم پرې کال رینګ ټون چې راسي یعنې تاسو په مسنجر باندې ټلیفون راسي د هغه کم سونډ چې د هغه دې سره کم یي نو ملګرو په دې کې چې هم هر یو ستاسو خوښ دی هغه دا رقم دلته تاسو درولی شئ. نو ملګرو دغه کوم مین اپشن چې ما تاسو ته درښوی دغه دا سیټینګ کوم تاسو په مسنجر کې کولی شئ. کوم مین اپشن چې و ملګرو هغه اکټیو سټیټس ولو. نو ملګرو دا یوه ملګري هم پوښتنه یې کړې بله چې موږ څنګه کولی شو چې په مسنجر کې آنلاین یو او خلکو ته نه معلومېږو. نو ملګرو دغه ستاسې د سوال پوښتنه وله چې ما تاسو ته دغه ویډیو جوړه کړله. نو ملګرو که چیرې تاسو نورې پوښتنې لرئ نو موږ ته لاندې په کمنټس کې ووایاست تر څو موږ هغه ویډیوګانې هم ستاسې لپاره جوړه کړو. نو ملګرو ملاویږو په نورو ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.